چې یو نوجوانو ځوان هلک یو لختی انیر کې لامبل او روجا وا واقعاتو کې راځي چې او داسې کولو بل واقعاتو کې راځي چې لامبل د سره دا فکر و چې خدای پاک روجا او بسمات دی اوس هغه لختی په غاړه ناست دی چاردام کوي او ناست دی او خپې اوبو ته کته کړي اوبو کې لاس ونه سیوې راوړي یو سیو مړه سیوې راوړي لږ ساعت بعد داغه سیو خوړو چې کله وخت ورشي بیا ته سره فکر راغی چې هو ما خو سیو خوړلی دی او ما خو د چا نه تپوس نه دی کړی چې دا د چا دی هغې لختي او هغې نیر غاړې ته دی روان شوی روان دی اوس په هغه لار باندې چې دی روان دی یو باغ ته رسېدلی دی د سیوانو باغ و هغې کې یو چوکیدار بابا و تپوس یې کړی دی چې دا باغ ستا دی او او زما باغ نه دی زه په دې کې چوکیدار یم د 40 کالونه زما 80 کاله عمر دی 40 کاله کېږي زه په دې کې چوکیدار یم ما چېرته د دې باغ چېرته میوه نه ده خوړی چې څنګه خوږه ده تروه ده ترخه ده ده د خپله قیصه بیان کړې چې داسې زه په لختي کې ما 10 چاردام کولو او دغه رنګې ما سیو رانیولی دی او ما خوړلی دی نو هغه ورته وایي د دې باغ 2 مالکان دي د دې باغ 2 مالکان دي یو په پلانکي ښار کې دی یو په پلانکي ښار کې دی لاړ شي چې هغه یې درته بخي ولې بخي زه خو چوکیدار سړی ما ته اوس څه وایم زه تا ته خو نشم بخښلی او ته ټیک دی لاړ ای باغ ما یو مالک ړومبي مالک سره میلاو شو ورته وایي زه خو د خپل نیمه حصه بخم چې د باغ بل مالک ما سره کوم شریک دی لاړ شه هغه سره لاړ شه دی تللی دی هغې کس څه کتلی دی ورته یې تا بل ورور چې تا سره په باغ کې شریک دی هغه راته هغه نیم سیو وبخه ته راته هم دا نیم سیو وبخه او ورته نه زه تا ته داسې نه بخم زه درته نه بخم په اسان زما 2 شرطونه دي د ځان سره پړو کې سوچ کې خدای پاکه سیو مې سره نیولې دی چې ته پکې راته اوس شرطونه کېښوده ورته یې ووایه وی ړومبی شرط مې واوره دویم شرط به درته بیا وایم ړومبی شرط مې دا دی چې 1 کاله پورې به زما چیلۍ سره یو کاله پورې به زما چیلۍ سره دوی ټیک د ځان سره دا سوچ کولو چې هو 1 کاله پورې به زه چیلۍ سره خو وی چې د جهنم دور نه یریدم چې د جهنم دور کې بس وزم دا غین آسان کار دا دی 1 کاله پورې چې چیلۍ وسرولې بیا یې ورته ووي دویم کال پوره شو ورته حضرت کال پوره شو بیا یې ورته وي دویم شرط مې دا دی چې زما یو لور ده هغې سره به ته واده کړې هغه ړنده هم ده کڼه هم ده چاړی هم ده هغې سره به ته واده کړې دې بړو کې سوچ کوي چې پروردګار دا خو به لوی مصیبت راګیر شو ړومبی شرط یې ګران و نو هغه دویم د هغې نه هم ګران ده ده ورته غاړه کېښوده زه بس صحیح ده ځه واده وشو نکاح وشوه کله کور ته ځي اجینۍ چې ولیده سپومۍ یو ټوکړه وه دی ته واپس وتښتېد چې خو دا خو بل څوک دی خو ما ته یې چړنده هم ده کڼه هم ده چاړی هم ده جومات کې هغه شپه وکړه دې نوجوان سهار له ورغی ته تللی وې کور ته وې ته کور ته تللی ما خو سپومۍ یو ټوکړه وه ده خو ته ما ته یو څه وې او وې زما په خبره ته پوه نه شوې ما درته وی چې هغه چاړی ده چېرته غیر محرم سره یې خبر نه دي کړي چاړی ده چېرته غیر محرم ته یې په سترګو کتلي نه دي کڼه ده چېرته د ګانو بجانو یا د غیر محرم اواز یې نه دی اورېدلی وی الله رب العزت د دې دواړو جوړو نه تاسو ته پته ده بیا څوک پیدا کړو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د دې دواړو جوړې نه پیدا کړو د دنیا تر ختمېدو پورې به د هغه نوم جاري وساري چې مور پلار یې نیک وي متقي پرهیزګاره وي نو الله رب العزت ورته نیک عمله صالح اولاد ورکوي